نن چې پښتون راته غږیږي د هغه یار په ژبه نن چې پښتون راته غږیږي د هغه یار په ژبه وجود مې اور واخلي پښتو ته ملامت شمه نن چې پښتون راته غږیږي د هغه یار په ژبه وجود مې اور واخلي پښتو ته ملامت شمه چې مغربي لباس کې وینم پښتانه ښاغلي چې مغربي لباس کې وینم پښتانه ښاغلي زه د مغرب د نرښځو ته ملامت شمه دلته یو انسان د بل انسان د وینو تږی دی سکي مې وینې سرې اوس مې جانان د وینو تږی دی بیا ګورې دنیا د جهالت د تیرو ډکه شوه بیا ګورې دنیا د جهالت د تیرو ډکه شوه چرته چې نظر کړم ځان د وینو تږی دی څنګه چې د ما نه زړه بد شوی دی څنګه چې د ما نه زړه بد شوی دی داسې مې دا ستا نه زړه بد شوی دی ما ته وایي یو څه په زړه بل څه کې ما ته وایي یو څه په زړه بل څه کې ستا نه مې بې ایمانه زړه بد شوی دی هغه یو سړي چې دردولی یم هغه یو سړي چې دردولی یم اوس مې د هر چا نه زړه بد شوی دی سلامونه او نیکې هیلې په پروګرام د غره لمن کې زه بادشاه خان چټک سره د وحید ملنګ او نور ډېر د ستر کسانو اختر سرفراز صاحب راسه ناست دی عرفان الله شیر علي خان د هغه ټولو مننه کوم چې ناسته راسه وکړه په پروګرام د غره لمن کې تاسو ته پته وي چې موږ ادبي خلک میلمه کوو د هغو نه شعر اورو هغه په تاسو ګورو نو نن راسه د مردان یو ډېر نوموړی شاعر مسلم یار یوسفزی صاحب راسه میلمه دی باجوړ ته په چکر راغلی و د هغه د چکر نه پیدا واخیسته و پروګرام دغه دستوره مو سره جوړه کړه نو نن راسه میلمه دی مسلم یار یوسفزی صاحب ورځم د هغو په سایډ مسلم یار یوسفزی صاحب پروګرام کې تستړي مشي وایو هرکلی راته به باجوړ وایو او خپله لنډۍ شان پېژنګلو راسره اول د ټولو ملګرو نه د ټول دغه نه مخکې ستاسو ټولو ملګرو ډېره مننه کوم چې ما لم ټایم راکړو او ټول ولس چې کوم چې ما ویني کوم چې ګوري ټولو ته به جمع السلام علیکم زما خپل نوم مسلم خان دی او ادبي دنیا کې مسلم یار یوسفزی باندې یادېږم مردان سره تعلق ساتم څنګه چې تاسو مخکې ووی چې باجوړ ته په چکر راغلم دغه شان باجوړ ته په چکر راغلی ما او ستاسو چې کوم د ادبي پروګرام ما ته راوړو نو زه ستاسو ډېر په دې ګام او په دې کام او په دې کار باندې زه ستاسو ډېر مشکور یم او جهان مننه بریالي اوسئ مسلم یار صاحب که څه شعرونه راسه تیاري و راسه شریک کوي نو مننه به د غزل نه وړاندې به د غزل یو څو شعر ووایم که د وختونو په لمبو د ژوند کیسه پرته ده که د وختونو په لمبو د ژوند کیسه پرته ده زما په زړه کې هم ښه لویه حوصله پرته ده واه زبردست که د وختونو په لمبو د ژوند کیسه پرته ده زما په زړه کې هم ښه لویه حوصله پرته ده وخته که هر څومره سرکشه شي خو نه دې منم وخته که هر څومره سرکشه شي خو نه دې منم زما په سر کې د پښتو داسې نشه پرته ده مننه جي وخته که هر څومره سرکشه شي خو نه دې منم زما په سر کې د پښتو داسې نشه پرته ده او غزل به ورته ووایم چې دا بېخوندي او سرټیټي زما فطرت نه مني دا بېخوندي او سرټیټي زما فطرت نه مني مرګ یې قبول له غلامي زما فطرت نه مني مننه جي دا بېخوندي او سرټیټي زما فطرت نه مني مرګ یې قبول له غلامي زما فطرت نه مني منم غریب یما مزدور یم د دهقان بچی یم ملنګ صاحب منم غریب یم مزدور یم د دهقان بچی یم خو خان تا ته سرکوزي زما فطرت نه مني مننه جي
زیم پښتونو د پښتو په نشمس ګرځم زیم پښتونو د پښتو په نشمس ګرځم تا ته سوالونه ساکی زما فطرت نه مني زیم پښتونو د پښتو په نشمس ګرځم تا ته سوالونه ساکی زما فطرت نه مني زه د ننګیالو غیرتمندو نه خپل سر زارو زه د ننګیالو غیرتمندو نه خپل سر زارو بې ننګ پښتون سره یاري زما فطرت نه مني مننه زه د ننګیالو غیرتمندو نه خپل سر زارو بې ننګ پښتون سره یاري زما فطرت نه مني دا شعر د سرپارا صاحب ډالې وي پکې پیغام د پښتنو د سرلوړۍ چینوي پکې پیغام د پښتنو د سرلوړۍ چینوي داسې بې خوند شاعري زما فطرت نه مني مننه پکې پیغام د پښتنو د سرلوړۍ چینوي پکې پیغام د پښتنو د سرلوړۍ چینوي داسې بې خوند شاعري زما فطرت نه مني او اخرنی مقصد چې مسلمه رب ته مې خپل سر په سجده ایښی دی مسلمه رب ته مې خپل سر په سجده ایښی دی د بندګانو بندګي زما فطرت نه مني چې تارس کما چې نن چې پښتون راته غږیږي د هغه یار په ژبه نن چې پښتون راته غږیږي د هغه یار په ژبه وجود مې اور واخلي پښتو ته ملامت شمه نن چې پښتون راته غږیږي د هغه یار په ژبه وجود مې اور واخلي پښتو ته ملامت شمه چې مغربي لباس کې وینم پښتانه ښاغلي چې مغربي لباس کې وینم پښتانه ښاغلي زه د مغرب د نرخزو ته ملامت شمه چې مغربي لباس کې وینم پښتانه ښاغلي زه د مغرب د نرخزو ته ملامت شمه د غزل مطلب چې دلته یو انسان د بل انسان د وینو تږی دی د بل انسان د وینو تږی دی سکی مې وینې سرې اوس مې جانان د وینو تږی دی دلته یو انسان د بل انسان د وینو تږی دی سکی مې وینې سرې اوس مې جانان د وینو تږی دی بیا ګوري دنیا د جهالت د تیرو ډکه شوه بیا ګوري دنیا د جهالت د تیرو ډکه شوه چرته چې نظر کړم ځان د وینو تږی دی مننه جی او ما چې ورته یار په نظر د مسیحا کتل ما چې ورته یار په نظر د مسیحا کتل اوس خو مې د زړه هغه درمان د وینو تږی دی ما چې ورته یار په نظر د مسیحا کتل اوس خو مې د زړه هغه درمان د وینو تږی دی او باچا صاحب شعر دی پکې څنګه زغندنه دا غیار وایه وکړمه څنګه زغندنه دا غیار وایه وکړمه دلته مسلمان د مسلمان د وینو تږی دی مننه جی مننه څنګه زغندنه دا غیار وایه وکړمه څنګه زغندنه دا غیار وایه وکړمه دلته مسلمان د مسلمان د وینو تږی دی او عقل شعور خوش او حواس هر څه دو کړی دي عقل شعور خوش او حواس هر څه دو کړی دي ګور یو افغان د بل افغان د وینو تږی دی عقل شعور خوش او حواس هر څه دو کړی دي ګور یو افغان د بل افغان د وینو تږی دی او اخرنی مقصد چې یار مسلم یاره بس په یو دوه کې حیران یم یار مسلم یاره بس په یو دوه کې حیران یم خان دې که مولا دې بس یو شان د وینو تږی دی ډېر یو کته ده چې د نوي ژوند د نوي فکر خوږمن شاعر ته پکې یو پیغام دی د نوي ژوند د نوي فکر ای خوږمن شاعره د نوي ژوند د نوي فکر ای خوږمن شاعره په خپل کلام کې د پښتون خبرې کوه د نوي ژوند د نوي فکر ای خوږمن شاعره په خپل کلام کې د پښتون خبرې کوه
دا پښتو ژبه کله ته سیاله نورو ژبو سره دا پښتو ژبه دا پښتو ژبه کله ته سیاله نورو ژبو سره دې پښتنو ته د وحدت تړون خبرې کوه دې زمانې ته ته سبق د محبت وښایه دې زمانې ته ته سبق د محبت وښایه لږ ورته چل په پورته تلل ته د الوت وښایه دې زمانې ته ته سبق د محبت وښایه لږ ورته چل په پورته تلل ته د الوت وښایه اے زما پنه د وحشت د دې خدایانو ښار کې اے زما پنه د وحشت د دې خدایانو ښار کې دی بي زمیرو ته سبق لګ د وحدت وښایه مننه جی اے زما پنه د وحشت د دې خدایانو ښار کې دی بي زمیرو ته سبق لګ د وحدت وښایه او شعر دی چې په دې بې دردو کې د چا انتخاب وکړم زه په دې بې دردو کې د چا انتخاب وکړم زه ما ته په دوی کې لږه مینه د ملت وښایه په دې دنیا کې د غربت د سور دوزخ تنګ شوم په دې دنیا کې د غربت د سور دوزخ تنګ شوم ما ته په خواب کې لږ تصویر د خپل جنت وښایه په دې دنیا کې د غربت د سور دوزخ تنګ شوم ما ته په خواب کې لږ تصویر د خپل جنت وښایه او مکتره چې ګیله ترې مه کړه د کمزر پوي کمزر په نظر ګیله ترې مه کړه د کمزر پوي کمزر په نظر اے مسلم یار دوی ته پت انسانیت وښایه ستاسو توجه یو جهان مننه ډیره مننه کوو د مسلم یار یوسفزي صاحب چې په خپل لغه مصروف ټایم کې مخ له موږ له وخت راکو د یو بل پروګرامه پورې موږ له راکړي اجازت نه الله